په کابل کې چاودنه سوې. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې نن ماسپښین د بهرنیو چارو وزارت سره نږدې چاودنه سوې چې پکښې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ټپیان سوي دي او 2 نورو خپل ژوند له لاسه ورکړی. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې د 7 ښوونځیو د ودانیو د بیارغونې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. ځایي مسؤلین وایي د زابل په مرکز او 4 ولسوالیو کې د یونیسف په مالي مرسته د 7 ښوونځیو د ودانیو د بیارغونې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په دغه ښوونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون 6,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د کابل ښاروالۍ په 1400 لومړي لمریز کال کې شاوخوا 4 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي په 1400 لومړي لمریز کال کې 4 میلیارډ 306 میلیونه 915,000 او 200 افغانۍ عواید راټول کړي چې د 1400 کال په پرتله 1 میلیارډ او 288 میلیونه 515,000 او 303 افغانۍ زیاتوالی ښیي. لغمان ولایت کې سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې سوي. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان ولایت کې د سلګونو کورنیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکړی. یونیسف وایي چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي ادارې په مرسته یې په لغمان ولایت کې 3,000 کورنیو ته د څښاک پاکې او دوامداره اوبه برابرې کړي دي. یونیسف ویلي تر ځمکې لاندې پاکو اوبو د رایستلو لپاره یې د برمو اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولري شیشې نصب کړي دي. د دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د انجنیري ټیم په دې توانېدلی چې یوه بله روسي الوتکه هم ورغوي. یاد وزارت وایي دغه الوتکه AN-22B نومیږي چې تر رغېدو وروسته یې بریالۍ الوتنه هم ترسره کړې ده.